ښه دوستانو د پاسورډ فارم هم جوړ شو. موږ او تاسو اوس راځو یو بل فارم باندې کار کوو چې هغې ته دغه ډیټابیس نه چې کوم موږ تقاضاوې لرو هغې کمانډ بټن یې هلته یو ځای کوو. مثلا که چېرته موږ غواړو دغه انټري کله موږ په اډمین فارم کې مثلا انټري وکړو، فرض مثال دې فارم کې دغه انټري نه موږ غواړو همدغه شخص آی ډي کارت جوړ شي او ترڅنګ یې قرارداد د ده دپاره تنظیم شي، چار لیټر تنظیم شي، بایوګرافي مثلا تنظیم کړي، د ده سکن فایلونه موږ پیدا کړو. نو دا خو بیا کارمندان ډېرېږي، یوازې یو کس نه وي. نو د دې دپاره موږ او تاسې کوډینګ فارم نوم ورکړو تر څو هلته د ده یا دغه سیریال نمبر ورکړو او یا د دغه شخص نوم ورکړو تر څو وکولی شو په دې باندې موږ دته آی ډي کارت هم پیدا کړو او پرنټ یې کړو او ترڅنګ یې د ده سیلري، د ده لیف فارم ټول شیان همدغه ډیټابیس نه مطلب کوډینګ نه تنظیم کړو. ښه دوستانو راځو دلته کریټ ته بیا راځو، یو ډیزاینینګ فارم ورته اچو. فرض مثال دغه یو فارم ده، دغه شکل دلته راځو ډیزاین ته، دلته دې فارم ته لیبل ورکړو مثلا کوډینګ فارم. بیا تاسو هر یو مناسب نوم ورته ګڼئ، کولی شئ یو بل مناسب نوم ورته وټاکئ. نو دا فرض مثال رنګ یې په دغه شکل سره کړو او فونټ یې فرض مثال 14 یا 16 ټاکو او دا هم لږ ورنږدې کړو او دا خط هم ورته لرې کړو، دا مثلا لږ بره کړو. د فارم نوم هم وټاکلو. اوس راځو دلته یو دانه بیا همداسې یو لیبل هم مثلا کاپي کړو، دې ته فرض مثال نوم ورکړو آی ډي کارت، یعنې موږ تصفیه وکړو آی ډي کارت جوړ کړه. دا هم فرض مثال داسې راکش کړو تر دغه اندازې پورې او د دې بیکګراونډ هم مثلا داسې یو رنګ ورته ورکړو او دا د خط رنګ چې ده دا مو 16 نه دې دپاره 12 وټاکو او د خط رنګ هم تور کړو. نو دا مثلا دې کې موږ او تاسې یو دوه دانې کمانډ بټنې ولیکو. په دغه شکل دا لږ ورنږدې کوو. دلته راځو ډیزاینینګ ویو ته، دلته کمانډ بټن رااخلو، مثلا یو کمانډ بټن ورته جوړو کینسل، بیا دې ته کوډینګ ورکړو باسته. مثلا لیکو چې بای آی ډي نمبر، یعنې آی ډي نمبر باندې ډیولپ آی ډي کارت، دلته ورته دې ته نوم ورکړو ډیولپ آی ډي کارت، یعنې آی ډي کارت موږ ته جوړ کړه په څه شي باندې؟ په آی ډي نمبر باندې. یعنې کله چې موږ د دې شخص هغه آی ډي نمبر ورکړو بیج نمبر، نو همغه باندې د اتومات کار څنګه کېږي له ډیټا نه تنظیمېږي. یا لیکو چې بای نیم، کله چې که د هغه موږ ته معلوم نه وي نمبر یې، نو مکمل نوم یې ورکوو. په دې باندې هم څنګه کېږي موږ ته دا کارت به چې د کارت راپورټ هم له خیر جوړ کړو، هغه کې به منظمه جوړ شي او بیا به پرنټ شي. نو اوس تنها همغه بټن یې جوړو، کمانډ بټن یې، تر څو تقاضا موږ له دې هغه نه لرو، ډیټابیس نه لرو. نو یو څه چې موږ ته دا ډیټابیس راکوي هغه ده آی ډي کارت به جوړوي. دا هم بیا کاپي کړو دوستانو، دې په خاطر چې کار موږ ته اسانه وي. نو کاپي پیسټ نه استفاده کوو. نو د دې رنګ هم په دې شکل کړو. دلته ورته دویم شی چې موږ لیکو هغه ډیولپ کانټراکټ ده، یعنې موږ ته د دې شخص قرارداد تنظیم کړه. مثلا دا قرارداد هم په نوم باندې او هم په آی ډي نمبر باندې تنظیم کړه.
دریم هم بیا کاپي کړو، دم فرض مثال رنګ ته یو څه تغییر ورکړو، د بیکګراونډ ورته په دغه شکل سره هم کړو او دلته مو ویلې چې ډیولپ چې شی HR لیټر. بعض وخت که د چا HR لیټر پکار وي نو باید دې کمانډ بټنو ته راشي، د هغه شخص نوم یا ID نمبر ورکړي او HR لیټر به ورته هم تنظیم کړي. همدارنګه بل بیا هم کاپي کړو او راغلو دلته مو ورته ویلې چې بل چې شی ډیولپ کړه موږ ته بل مثلا biography of employee، د امپلایي بایوګرافي موږ ته تنظیم کړه. د رنګ مثلا یو بل قسم ټاکو، فرض مثال داسې رنګ ورته ورکړو. همدارنګه دوستانو بیا راځو کومې تقاضاوې چې موږ له دې هغه نه لرو، مثلا دلته راځو ډیولپ چې شی موږ ته ډیولپ کړه، د دې ترڅنګ پرنټ یا اوپن سکن مثلا تذکره، کانټراکټ او ګارنټي فارمونو، ګارنټي فارمز. هلته یو څه ډیټا موږ او تاسې په هغه کې ولوستله، هلته په انټري فارم کې اچولې ده، نو هغې ته په کتو باندې مثلا موږ او تاسو د سکن تذکره او دا شیان مثلا پیدا کوو، نو دا هم کولی شو چې دلته لینک ورکړو او پیدا یې کړو. ښه دوستانو بل موږ او تاسې دا بیا کاپي کړو، بیا هم لاندې پیسټ کړو. راځو دلته ورته وایو چې ډیولپ چې شی ډیولپ کړه، ډیولپ monthly salary او pay slip یې څنګه که د معاشونو حساب یې مثلا دې ځای نه پرنټ کړه د دې شخص. ښه دوستانو د دې رنګ مو هم دلته انتخاب کړو په دې شکل سره. بیا مو دا کاپي کړو او لاندې مو پیسټ کړو. اوس رالو سکن فایلونه هم خلاص شو، مثلا دلته ورته وایو چې ډیولپ چې شی ډیولپ لیف فارم، یعنې د ده دپاره یو لیف فارم هم موږ ته څنګه که ډیولپ کړه. نو په دغه شکل باندې له دغه فارم نه موږ دا څنګه کوو، دغه ډیټا له دې ډیټابیس نه له دې ډیټا نه موږ تاسو تقاضا لرو چې دا ترلاسه کړو. ښه دوستانو دلته دې دپاره چې موږ او تاسې دغه فارم چې ده دا باید مثلا کله چې زموږ مشکل حل شي دا باید بیرته بند شي، نو راځو یو کمانډ بټنه مثلا جوړو، ډیزاینینګ ویو ته دلته یو کمانډ بټنه رااخلم، په دغه ځای کې ور اچوم او دلته پنسل ورته وایم، په دې ځای کې دا کمانډ بټنه مې دلته کېښوسه، دلته نوم ورکوم مثلا کلوز فارم، یعنې دا فارم څنګه که بند یې که. نو دې ته راځم رایټ کلیک وهم، دلته کوډ ورته ورکوم، په کوډ کې ورته لیکم docmd.close یعنې کلوز، بیا docmd.open فارم، کوم فارم سپیس ورکوم، open فارم سپیس ورکوم اډمن، یعنې موږ او تاسې کوم فارم ته بوځه، اډمن فارم ته بوځه. دې ته مې سیف وویلې، البته دغه فارم مخکې نه و سیف شوی، د کوډینګ په نامه کوډینګ فارم په خالي کوډینګ په نوم باندې دا فارم څنګه کړو ثبتوو. نو دا هم دوستانو ثبت کړلو. همدارنګه بیرته هغه ته هم ځو اډمن څه ورته وایي اډمن فایل ته. په اډمن فایل کې هم موږ ضرورت لرو چې یو چاته مثلا د هغه ډیټا فرض مثال غواړو، نو دلته باید هغه کوډینګ فارم څنګه شي هغه هلته اوپن شي. نو دلته راځو یو بټنه دغه ځای کې جوړوو، دلته لیکو ورته چې اوپن مثلا اوپن کوډینګ،
یعنې کوډینګ فایل موږ ته څنګه که اوپن که تر څو موږ هغې نه خپله ډیټا ترلاسه کړو. نو دلته بیا راځو کوډ ورته ورکوو او دلته ورته لیکو چې dcmd.clos یعنې دا کلوز که دا فارم dcmd.open فارم کوم فارم اوپن که کوډینګ. دې ته هم سیب وویلی. اوس نو دوستانو کله چې موږ او تاسې فرض مثال دلته راشو او ویو ورته ووایو دا فارم کې موږ کوډینګ کلیک کړو نو دا د کوډینګ فارم به موږ ته څنګه شي اوپن به شي. اوس دا بټنې کار نه کوي ځکه دې دپاره موږ او تاسې نور درس ته ضرورت لرو تر څو دا تشریح کړو. کیوري دلته ورسره پکارېږي، ریپورټ پکارېږي تر څو موږ له دې نه منظم ریپورټ او کیوري تنظیم کړو. نو دغه ځای کې موږ او تاسې دغه باندې سکن تذکیره کاپي کنټرکټ او اینډ سی وي دغه سی ویانې د دې شخص څنګه کولی شو دې ځای نه پیدا کولی شو.